کړلې دوزخ د جنتونو جنتي خاورې جنګ کړلې دوزخ د جنتونو جنتي خاورې اے قبایلي خاورې. ستړي مشئ د پښتو ژورنال په شیشه به تاسو ته د تاریخي خیبر نه سپورتي کلتوري ادبي او سیاسي خپرونې وړاندې کوو. نن مو تاسو ته د لنډي کوتل د شینوارو مشهور خوراک اوریتا او د کړای په اړه راپور چمتو کړی دی. پښتو ژورنال سره تر پایه پاتې شئ. رسی شملې ته د پښتون وزیرستان سیخ تیکا چې مقامي خلک ورته وریته غوښه وایي د ګډ هغه غوښه چې انګار یا په سکرو پخیږي د 1960 نه واخله تر 1980 پورې لنډي کوتل یعنې لوړګی د غیر ملکي سامانونو مشهور ښارګوټی و. دا هغه وخت و چې په ټول پاکستان کې د باړې مارکیټونو هیڅ وجود نه و. یوازې لنډي کوتل چې ځایي خلک ورته لوړګی وایي د جاپاني او نورو یورپي هیوادونو د سامان یوازینی مرکز و. دلته به د سودا اخیستلو لپاره د ملک د لرې لرې نه خلک راتلل. د خواوشا سیمو نه علاوه به د سند او د پنجاب څخه هم خلک راتلل. وریته غوښه د دې ځای مشهور خوراک دی. اوسېدونکي خلک یې په اخترونو او په نورو خوشحالو کې خاماخه جوړوي ځکه چې دا د شینوارو د پیړیو راهیسې یو روایت جوړ شوی دی او شینواري په خپل د کلتور برخه ګڼي. یو ځایي تن پښتو ژورنال ته څه داسې وویل: غوښه د اعتبار ورځ ده، ډېر د لرې لرې نه خلک را روان دي. موږ سره د حاجي صاحب هم راغلی دی. غوښه لپاره د دین غوښې لپاره د لرې لرې دغه نه خلک راسي، مردوان نه خلک راسي، چرسدې نه خلک راسي. مشهور سړی دی او اعتبار ورځ ډېر غټ رش دی پې او بس غوښې نه ورته موږ هم ویلي دي او غوښې ته ناست یو غوښه خورو او بس الله د هر څه نه طاقت ورکړي چې راشي د دین غوښې وایي او بیا راوکړي او ذایقه یې چې کړي. د دین د غوښې خو ډېرو ځایونو کې خو د دین د غوښې بېله ذایقه و. او همدغسې دا وریته غوښه د لوړګي بازار نه د شینوارو تیکه په نوم په ټول ملک کې مشهوره شوه. د نوښار څخه راغلی اجاز علي شاه پښتو ژورنال ته څه داسې وویل: اجاز علي شاه نوم دی او نوښار نه راغلي وو. د لنډي کوتل چا ډېر صفت کړی چې دلته نری غوښه او تیکې ښې خشته کېږي. نو دا یې لپاره دا پنځه ملګري وو، حاجي ایاز صاحب دی او نور ملګري رایم دی. نو اوس خوند لري چې یعنې تیکې څنګه دي او څه دي. د شینوارو د سیمې اکثره مشران دا خبره ډیره کوي چې هر شی زړه ته سلام کوي، خو یوازې وریته غوښه ده چې زړه ورته سلام کوي. کیمرامین نبیل شینواري سره مینوال شینواري، پښتو ژورنال، خیبر.